دا جینۍ په ټیک ټاک باندې لایو راله او چې کله لایو راله نو خلکو ته په کمنټ کې کنځلې وکړه چې وروره دا لایو وکتل نو ورور ورسره څه وکړل. ویډیو راسره مکمل وګورئ، زما د طرفې هم ټولو ته دا پیغام دی، زما دا ویډیو پیغام ضرور وګورئ. ملګرو دا جینۍ چې دا نو دا په ټیک ټاک باندې به لایو راتله او په لایو کې به راتله او دې به روپۍ ګټلې په لایو په دې ویډیو باندې. ملګرو یو ورځ دا لایو راله او په لایو کې ورته خلکو ډېرې زیاتې کنځلې وکړې نو دا ورور چې دی نو دا پسې راغی. چې کله پسې دا راغی ملګرو دې ویډیو تاسو ته ښکاري، په دې ویډیو کې چې دا نو د جینۍ په څپې پرې اخیستی او دا جینۍ وواله. تاسو به اوس وایئ چې دا بالکل غلط کار وکړو، خو بالکل صحیح کار وکړو که نه، دا هېڅوک نشي برداشت کولی. که نن سبا تاسو وګورئ دا لایو وګورئ بالکل هغه کنځلې کوي، هغه د لایو چې دی نو هغه د کتلو نه دي. ملګرو بله ورځ ما یوه لایو کته، په لایو کې ډېره زیاته خو سړی زه تاسو ته بیانولی هم نشم، ځکه چې د جینۍ ته پنشمنټ ویلی او چې دا پنشمنټ به کوي. ملګرو چې هغه کله پنشمنټ کوه نو تاسو به هم حیران شئ. ملګرو یوه جینۍ چې ده نو هغه ته ویل چې ته به پنشمنټ کوې، پنشمنټ کې ورته ویل چې ته به خپل پرتوګ باسې. افسوس خبره دا ده چې دا بېعزتي نه ده که نه، په ټیک ټاک باندې ته لایو راځې او د پیسو دپاره ته یو داسې کار کوې که نه پردی تورسرې ده. خو دا هم ډېره بېغیرته ده چې دې ورونه څوک نشته چې دا چې هغه ته ووایي ته پرتوګ وباسه، صرف په لایو کې ورته صرف دا لګیایي که نه. نو په دې خبره باندې زه ډېر خفه شوم چې دا لایو چې ده نو دا بالکل د جینکو دپاره نه ده. جینکۍ چې دی نو د دې ټیک ټاک نه دې منې کړلی شي، ځکه چې هغو ته چې کومه کنځلې کړه کېږي که نه نو ما ډېرې زیاتې لایوګانې وکتلې او په هغه کې چې دې جینکو ته څومره کنځلې کېږي د روپو دپاره صرف دیو چې دي نو دیو کنځلې هم برداشت کوي، ورڅه هم کوي. افسوس خبره دا ده چې تاسو په دې باره کې څه وایئ که نه، زما دا پیغام ټول ته ورسوئ. نن سبا چې څوک جینکۍ په ټیک ټاک باندې راځي د هغو سره کوم هلکان راځي نو هغه هلکان ورسره ډېرې زیاتې کنځلې کوي او پنشمنټ ورته داسې ږدي چې هغه د کولو نه وي. ملګرو تاسو ته ښه پته ده په دې ویډیو کې تاسو ته ښکاري هغه ویډیو ده هلک چې ورته پنشمنټ ایښودی او پنشمنټ کې ورته دغه خبره کړې ده ما چې تاسو ته مخکې وویله. نو ملګرو دا خبرې موږ له خولې له هم نه راځي او موږ دا پیغام ځکه شریکوو ځکه چې پښتنې جینکۍ او په دې باندې راځي نو سړي له ډېره زیاته غوسه ورځي، ځکه چې ولې دا راځي او په ټیک ټاک باندې راځي او په ټیک ټاک باندې بیا داسې پنشمنټ د پښتانه ورته ږدي که نه چې هغه د خبرو نه یې ګرځي، ځکه دا بل سړي خور نه ده چې ته ورته یو داسې پنشمنټ دی، خو په طریقه باندې خبرې کوئ نجلۍ راځي. خو بل دا چې جینکو له نه دي پکار چې هغه ټیک ټاک کوي او په ټیک ټاک باندې لایو راځي. نو په دې کمنټ کې ضرور ښه غوندې کمنټ وکړئ تاسو د دې په قسمه خلکو په باره کې څه وایئ.